چې څوک په پیغمبر باندې درود ډیر وای الله ورته د دنیا او د آخرت مسلې اسانه پتا قرضه ده دې درود سره به ختم شي کار دې نه ملويږي درود ډیر وای الله به پیدا کی بچی دې نه کیږي درود ډیر وای الله به نه کومه بچی درکې کلی ته تلو ترتیب دې نه برابرېږي درود ډیر وای الله به ترتیب برابر کی بیماری دا نخ کیږي درود ډیر وای الله به د بیماری ختمه کی که سړی دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جنت کې گاونډي شم نو پاغه باندې درود ډیر وای او دا په پښتنو کې غټ کمې دي چې په بیان کې په یو مجلس کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکیره سل پیری وشي په څوک دا نه وي صلی الله علیه وسلم تسل پیری تذکیره وکړه او د بدقه شانته ته ګوري دا خو لړ قیم نه چې به پیغمبر مې درود وایي حدیث کی درجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم و امام ترمذی رحمه الله دا حدیث راوړی وی اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلات د قیامت په ورځ چې ما ته ډیر نږدې خلک هغه هغه دي چې په دنیا کې په ما باندې درود ډیر وایي نو دې پیغمبر باندې درود وایي محمد وسمنه وایي محمد صلی الله علیه وسلم درود وایي یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبرئیل خیری کړی دی پیغمبر په امین ویلې دی جبرئیل علیه السلام چې څوک په پیغمبر باندې درود ډیر وایي الله ورته د دنیا او د آخرت مسلې اسانه پتا قرضه ده دې درود سره به ختم شي کار دې نه ملويږي درود ډیر وایي الله به پیدا کی بچی دې نه کیږي درود ډیر وایي الله به نه کومه بچی درکې کلی ته تلو ترتیب دې نه برابرېږي درود ډیر وایي الله به ترتیب برابر کی بیماری دا نخ کیږي درود ډیر وای الله به د بیماری ختمه کی که سړی دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جنت کې گاونډي شم نو پاغه باندې درود ډیر وای او دا په پښتنو کې غټ کمې دي چې په بیان کې په یو مجلس کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکیره سل پیری وشي په څوک دا نه وي صلی الله علیه وسلم تسل پیری تذکیره وکړه او د بدقه شانته ته ګوري دا خو لړ قیم نه چې پیغمبر مې درود وایي حدیث کی درجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم و امام ترمذی رحمه الله دا حدیث راوړی وی اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلات د قیامت په ورځ چې ما ته ډیر نږدې خلک هغه هغه دي چې په دنیا کې په ما باندې درود ډیر وایي نو دې پیغمبر باندې درود وایي محمد وسمنه وایي محمد صلی الله علیه وسلم درود وایي یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبرئیل خیری کړی دی پیغمبر په امین ویلې جبرئیل علیه السلام